ډېر وخت مخکینی خبره ده چې په یو کلي کې سدره نومې یو جینۍ اوسېده. د هغې به کالو سره ډېر زیات شوق و. کالي اچول د هغې ډېر زیات خوښ و. سدره به روزانه نوي نوي کالي اچول او په کلي کې به ګرځېده. یا الله زما دې په توبو توبه دا لا څنګه جینۍ ده. ځان یې روزانه د کالو نه ډک کړي او په ټول کلي کې سینګار سینګار ګرځي. هوی زما دا خبره یاد ساته ښځې، یو ورځ به خامخا یو غل راځي او دا به د دې سټ د غاړې نه د کالو په چکر کې حلالي، هغه ټول کالي به ترې وړي او دا به مړه کوي. دغه شانتې یو څو ورځې پس سدره د خپلې ملګرې واده له تلي دا واپس کور ته روانه یي. په لاره کې یو ډېر لوی او خطرناک ځنګل راشي. سدره چې د ځنګل منځ ته ورسي نو هلته کې د اونې شاته دوه غلاګران پټ شوي یي. دوی چې سدره وویني نو مخې ته ورله راشي. غلاګران په غوسه کې چاقو را وباسي او سدره نه کالي وغواړي، خو سدره ورله خپل کالي ورکولو ته تیاره نه یي. څوک شته چې زما مدد وکړي؟ دا غلاګران زما نه زما کالي غواړي. څوک شته زما مدد کولو والا؟ بېوقوفې جینۍ شور مه کوه، هسې چغې مه وهه. دلته کې ستا مدد کولو والا هېڅوک هم نشته، خو بس موږ له په دې لاس باندې خپل کالي راکړه او اوسه ګنې نو خیر دې نشته پرېږدو دې نه ګورې بیا. خو سدره هېڅکله هم خپل کالي ورکولو ته تیاره نه وه، نو ځکه غلاګرانو مجبوراً سدره په چاړه باندې مړه کړه. دغه شانتې د سدره کالي د هغې د مرګ سبب جوړ شو. غلاګرانو ټول کالي یوړل. د مرګ نه پس د سدره نه یو خطرناکه شانتې چوړیل جوړه شي. دا بیا د چوړیل په شکل کې په ټول ځنګل کې ګرځي راګرځي. خو چې کومه ښځه به هم د کالو سره دې ځنګل ته راننوته نو سدره چوړیل به د هغې نه ټول کالي اخیستل او ځان سره به یې بوتله. پرېږده زما دا کمسۍ، ما د کمسۍ نه پرېږده. څوک شته د دې چوړیل نه ما خلاصه کړي، دا ما چېرته کې بوځي؟ نو دغه شانتې سدره چوړیل د کالي پټولو والا غلاګرې چوړیل باندې مشهوره شي او هر طرف ته د خلکو په زړونو باندې د دې یره خوره شي. یوه ورځ اشفاق د خپلې ښځې سره د دې ځنګل په لار باندې تېرېدو. په دې کې سدره چوړیل د دې مخې له راشي. الا غرق شومه، دا خو د کالو پټولو والا چوړیل ده، اوس په څه کېږي؟ یا الله، اوس به دا چوړیل زما نه ټول کالي وړي، اوس زه څه چل وکړمه؟ یا بېوقوفې ښځې نو جاړې څه ته ما خو تا ته مخکې ویلي چې دومره ډېر کالي مه اچوه، خو ته زما اورې، تا زما نه اورېده. نو اوس ګوره راځه چې اوس تښتو د دې ځنګل نه، راځه. دی دواړه چې څنګه د ځنګل نه تښتي نو چوړیل راشي او دی دواړه اوچت کي او سره د کالو یې د ځان سره یوسي. دغه شانتې یوه ورځ د دلاور خان زوم د خپلې ښځې سره د ښار نه کلي ته راتلو چې د ځنګل په لاره کې ورته ګاډی خراب شي. الا دا ګاډی ولې بند شو؟ پته نشته چې څه چلو شو، صبر وکړه زه یې ګورم نو. اوهو دا څه چلو شو، دا خو انجن ګرم شوی دی او دا خو ځنګل دی، پته نشته چې چېرته به راته اوبه میلاویږي. ته داسې چلو که چې ته دلته ودرېږه، زه ځمه چېرته کې اوبه ګورم نو. ای دغه لږ زر رازه ګورې، زه په د ځنګل کې یارېږمه. فکر مه کوه مړې، زه به ستا دې ځم او واپس راځم. دغه شانتې دی اوبو کتو له لاړ شي. ښځه یې په ګاډي کې کښېني او د خاوند د راتلو انتظار کوي. په دې کې سدره چوړیل راشي او د دلاور لور په ځنګل کې یوازې په ګاډي کې وویني. چوړیل چې د دې په غاړه کې کالي وویني نو دا لاړه شي د کمسۍ نه یې ونیسي او د ګاډي نه یې بهر ستا د کالو د اچولو ډېر شوق دی که نه؟ راځه راځه چې چل درته وښیم، چې سم چل درته وښیم. چوړیل د دلاور لور د کمسۍ نه ونیسي او د ځان سره یې اوچته کي. چوړیل دا اونې ته الټه سوړنده کي او ټول کالي ترې نه واخلي. د دلاور لور په چغو چغو خپل خاوند ته اوازونه وکړي. یا سړیه ته چېرته کې لاړې؟ یا سړیه راشه. اسمان ته وخیږي او غیبه شي. د دلاور زوم چې راشي نو ښځه ورته ټوله کیسه وکړي. دی ډېر زیات پریشانه شي. دی دواړه کلي ته لاړ شي او هلته کې دلاور ته ټوله خبره وکړي. دلاور هم پریشانه شي. وای دا دې راته څه ووایې زومګیه، زمونږ کلی چا د نظره کو چې دا داسې چل کېږي، اوس به څه کېږي اخره؟ په دې کې ورته د کلي یو کس وایي او کنه دلاور خانو، د دې چوړیل د دهشت خو ورځ تر ورځه زیاتېږي. زموږ د کلي د خویندو د میندو به څه چل کېږي؟ دا به آخر څه کېږي دلاور خان؟
او کنه تیاری که بچی دا یاری نه سم نه جوړیږي چې مونږ ویریږو نو بیا یې سم نشو کولی مونږ له د همت نه کار اخیستل پکار دي مونږ د دې چوړیل سره یې سم نشو کولی هغه ډېره زیاته طاقتوره چوړیل ده زه خو چې څنګه سار شي نو د دې کلي نه به وتښتمه دا کلی به ورته پرېږدمه دې کې ورته دلاور زوم وایي وې تاسو ټول زما خبره ښه په حوصلې سره واورئ تاسو یریږئ مه په ښار کې زما یو ملګری دی هغه عامل دی د دې پیریانو میریانو کار کوي هغه ته به زه ووایم هغه به خامخا سناسه لار وباسي په بله ورځ باندې علي شیر راشي لکه یار ډېره موده پسته یاد کړم مړه څه مسله ده تا ته څه مسله راپېښه شوې ده څه ته ما ته یو پیره ووایه هغه کس راته وښایه چې خپې ورله ماتې کړمه ته چا پریشانه کړې دغه شانتې د دلاور زوم خپل ملګري ته ټوله کیسه بیان کړي چې سدرا چوړیل د ښځو نه کالي پټي او هغوی الټه په ځنګل کې ونه ته سوړندوي وای دا خو راته څه نوي ټایپ کې چوړیل ښکاري دا له څنګه چل دی خیر ته فکر مه کوه دا چوړیل به زه راټینګوم خامخا دې سره به زه خپل عمل کومه علي شیر په خپله غاړه کې د سرو زرو غټ چین او لاکټ واچوي او دې د ځنګل طرف ته د هغې چوړیل په تلاش کې روان شي چې څنګه چوړیل د ده مخې له راشي